السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ واوسئ. د سیسس د کلاس 9مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې مرجن باندې کار کوو. یعنې سیسس کې موږ سره مرجن پراپرټي څه کار کوي. مرجن پراپرټي لکه څنګه چې موږ مخکې پیډینګ وی هغه ته سره ورته دی، لږ څه توپیر لري او د دې چې کوم طریقه کار دی هغه بیخي له هغه نه جدا دی، خو ویلیوز سره ورته دي. که چېرته موږ یو اگزامپل واخلو چې دلته موږ سره یو دف دی، دغه دف دی موږ سره، او چې دې ته کله موږ مرجن ورکوو نو تیر ځل چې موږ پیډینګ ورکوو هغه به داخل خواته نه دننه به موږ سره فاصله راتله، خو چې کله موږ دې ته اوس مرجن ورکو نو دا به د باندې طرف ته فاصله ورکوي. که چېرته دا موږ سره لومړنی دف وي او دلته موږ یو بل دف واخلو نو دا دواړه به په سر کې یو بل سره نښتې وي، خو که چېرته موږ راشو داسې لکه چې ما ورکړی دلته یو مرجن ورکړو نو د دواړو ترمنځ به موږ سره دلته فاصله راشي. مرجن هم موږ کولی شو له څلورو خواو څخه استعمال کړو. نو دلته تاسې ګورئ موږ سره مرجن پراپرټیز دي. لومړنی چې موږ سره کومه پراپرټي ده هغه مرجن ټاپ دی، دویم موږ سره مرجن رایټ دی، دریم موږ سره مرجن باټم دی او لاست چې دی موږ سره مرجن لیفت دی. د مرجن شارټ هند هم تقریبا لکه پیډینګ سره ورته دی. که چېرته تاسو سره داسې یو ویلیو درکړل شوی وي چې څلورو خواو نه دغه مرجن مساوي ویلیو اخیستې، لکه ټاپ نه هم موږ سره 10 دی، رایټ نه هم موږ سره 10 پکسله دی، باټم نه هم موږ سره 10 پکسله دی او لیفت نه هم موږ سره 10 پکسله دی. اوس که چېرته غواړو دا موږ په لنډه طریقې سره ولیکو نو هغه به موږ څه داسې لیکو، مرجن به لیکو، 10 پکسل به لیکو، نو دغه 10 پکسله به څلورو خواو ته اپلای کیږي. خو که چېرته راشو موږ مرجن شارټ هند ډیفرنٹ ویلیوز، که چېرته موږ سره څلور خواو ته مختلف ویلیوز موجود دي، لکه ټاپ کې موږ سره 10 دی، رایټ کې موږ سره 25 دی، باټم کې 30 دی او لیفت کې 15 دی. اوس که چېرته موږ غواړو چې همدغه مختلف ویلیوز جدا جدا په شارټ هند کې ولیکو نو هغه به موږ داسې لیکو لکه څنګه چې موږ سره کلاک وایز دی. لومړی په ټاپ ویلیو ورکړئ، فاصله به ورکړئ، رایټ ویلیو فاصله به ورکړئ، باټم ویلیو فاصله به ورکړئ، لیفت ویلیو، نو هغه به موږ سره داسې جوړیږي. مرجن به ولیکئ، ټاپ کې موږ 10 ورکړی نو 10 لیکو، فاصله ورکو، رایټ کې موږ سره 25 دی نو 25 لیکو، فاصله ورکو، باټم کې موږ سره 30 دی نو موږ دلته 30 لیکلی، او همدغسې لیفت کې موږ سره 15 دی نو موږ 15 لیکلی. نو په دغه ډول موږ کولی شو د دې هم شارټ هند ولیکو. د دې یو بله موضوع ده موږ سره مرجن اټو، یعنی دې کې موږ سره یو بله ویلیو هم شته چې اټو په نوم دی او هغه موږ سنټر اډف، دا موږ د یو دف د سنټر کول لپاره چې کله موږ یو دف غواړو د صفحې منځ ته راولو نو د دې لپاره دا موږ استعمالولی شو. دا به موږ څنګه استعمالوو؟ دا چې کله موږ استعمال کوو، مثال دې له به تاسې ټاپ او باټم ته جدا ویلیو ورکولی شئ، خو رایټ او لیفت چې کله اټو کړئ نو ستاسې دغه دف به سنټر ته شي. د هغه لپاره موږ ضرورت لرو چې د سیسس یو بل پراپرټي استعمال کړو چې هغه موږ سره وایټ دی، ترڅو موږ ته د دې د پراخوالي اندازه ولګي. عملاً ګورو موږ به پرې پوه شو چې د دې استعمال څه شی دی. نو دا موږ سره د مرجن اړوند هغه کنسپټ وځو ایډیټر ته او ګورو چې موږ مرجن نه په استفادې سره څه کارونه ترسره کولی شو. نو څنګه چې تاسې ګورئ یو ځل بیا هم ایډیټر کې یم او دلته ما یو فایل اخیستی د مرجن ډاټ ایچ ټي ام ایل په نوم، او دغه فایل کې ما د ایچ ټي ام ایل ټول کوم بیسیک کوډ چې دی هغه ما لیکلی. ډاک ټیپ زموږ براوزر ته وي چې دا کوم قسم ډاکومنټ دی، ایچ ټي ام ایل ټیګ ما اخیستی، ایچ ټي ام ایل ټیګ کې ما هیډ ټیګ اخیستی، هیډ ټیګ کې دننه موږ ټایټل ټیګ اخیستی او سټایل ټیګ اخیستی د سیسس د استعمال لپاره. هیډ ټیګ مو بیرته کلوز کړی، باډي ټیګ دی موږ سره، باډي ټیګ بیرته کلوز دی او اخر کې موږ سره ایچ ټي ام ایل هم کلوز شوی دی. اوس راځو دلته او زه راځم یو دف اخلم او دغه دف ته کلاس ورکوم دف 1، دې کې زه لیکل اخلم. اوس راځو دلته یو بل دف هم زه اخلم او دې ته ورکوم دف 2، د دې کلاس موږ سره دف 2 شو او دې ته موږ چې وکړو پاراګراف لیکو. نو موږ مخکې سلیکټر کې ویلي وو چې موږ کلاس څه لپاره استعمالو او موږ آی ډي څه لپاره استعمالو او کوم ډول کلاس سلیکټر موږ سره موجود دی. نو که تاسو هغه ویډیو نه یو کتلی زه بره لینک پرېږدم، تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ. نو دلته ما یو کلاس جوړ کړ دف 1 په نوم باندې او بل کلاس ما جوړ کړ دف 2 په نوم باندې. اوس چې کله راشو خپله پاڼه ریلوډ کړو نو تاسې به ګورئ چې موږ سره ما پاڼه نه ثبت کړې سیف، او چې کله راشو ریلوډ نو تاسې ګوره موږ سره دلته 2 پاراګراف راغله خو دواړه سره نښتي دي او پته نه لګي. که چېرته زه راشم دلته بره یو بل ټیګ هم واخلم H4 په نوم یا H3 په نوم باندې ورته ولیکم چې مرجن کلاس او کنټرول اس سیف، راشم ریلوډ نو تاسې به ګوره چې دلته موږ سره یو
H3 کې هم یو عنوان راغلی خو د دې لاندې هم موږ سره یو اضافي ساحه شته او بره هم موږ سره شته چې دا بای ډیفالت له اول نه موږ سره چې کوم پاراګراف وي یا د هډ ون سونه ټیکس د هغه خپل ځان ته یو مرجن لري بره او لاندې نو دا موږ څنګه کنټرولولای شو دلته موږ دوه د واخصي خو دواړه سره نختی دي دا موږ څنګه فاصله ورکول شو جدا کول شو د دې له خاطر چې خپرې پوي شو لومړی دغه دواړه د ونه ته موږ بارډر ورکو بارډر نور څه بیا موږ مرجن باندې کار کوو نو زو سیستا زرازم سټایل ته او دلته لکه څنګه چې موږ ویل چې کله کلاس ته سټایل ورکو نو موږ سرکټ ټکی اچو او بیا د کلاس نوم لیکو د ون چې موږ سره او دته ورکو چې بارډر او بارډر کې ورته لیکو چې 2 پکسل سولید او د لور ورکو چې ریډ راځو د ف2 ته نو بیا هم ټکی اچو د ف2 د زموږ د کلاس نوم شو او راځو ورته لیکو چې بارډر او دلته ورته لیکو چې 2 پکسل سولید او کله ورته گرین لیکو کنټرول اس او چې کله راشو پاڼه ریفرش نو تاسو ګورئ چې دواړو ترمنځ هیڅ نوې فاصله نشته او دواړه سره لګیدلې دي اوس زه غواړم چې د دواړو ترمنځ موږ سره فاصله راشي نو د هغه به موږ د مرجن په واسطه ورکو څنګه به ورکو را بشي مثال د ون تر اغلم نو د ون خو ته بر قرار لري نو زه باید د دې لاندې یعنی باټم ته مرجن ورکم تر څو لدی څخه جدا شي نو زه راځم دلته انټر پرس کوم ورته لیکم مرجن باټم او ورته لیکم چې 10 پکسل کله چې کنټرول اس سیو کړم راشم ریلوډ نو تاسو ګورئ چې لاندې موږ سره 10 پکسل اپلای شو راځم لکه نور هم ډیروم نو دلته راځم د 10 په ځای ورته 20 لیکم کنټرول اس سیو کله چې راشو ریلوډ نو تاسو ګورئ چې موږ سره 20 پکسل مارجن دلته راغی اوس که چیرته زه راشم لیفت لخوانه یا رایټ لخوانه ورکوم نو دلته راځم لیکم چې مارجن رایټ نو دا به موږ سره خلاص نه مارجن واخلي ورته لیکم چې 25 پکسل کنټرول اس سیو نکو کله چې راشو ریفرش نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره فاصله پیدا شو یعنی د چې کوم مارجن دی هغه واخسته پیډینګ موږ دنه ورکول مارجن بده د باندې اخلي همدا ډول راځم باټم ورکوم نو زه لیکم مارجن باټم خو موږ ورکړې ټاپ ورکو مارجن ټاپ او دلته لیکم چې 40 پکسل کنټرول اس سیو او چې ګور راشل تو ګوره د ساحې ته فکر وکړه کله چې زه ریلوډ کلیک کړم نو ګوره زموږ هغه کوم دف چې دی هغه برنه لاندې ښکته شو یعنی بره موږ سره فاصله ډیره شو که لیفت طرف نه ورکول غواړو نو موږ راځو ورته لیکو چې مارجن لیفت او دلته ورته لیکو چې 50 پکسل کنټرول اس سیو چې کله راشو ریلوډ نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره 50 پکسل مارجن راغی نو موږ په دغه ډول کول شو له مارجن څخه کار واخلو اوس خبره ده چې موږ دغه مارجن نه چې کار اخلو څنګه کولای شو چې شارټ هاند ولیکو زه راځم مثال که زه غواړم څلور خواونه یو رقم ته مارجن ورکوم مثال څلور خواونه شل پکسل مارجن ورکوم نو زه صرف مارجن لیکم کاله ناچوم او لیکم چې 20 پکسل کنټرول اس وخی کنټرول اس سیو اوس دغه شل پکسل چې دا د سلور خو لپاره اپلای کیږي او چې کله راشو پاڼه ریفرش کړو نو ګوره تاسو ته سلور خو نه ودا شل پکسل مارجن اخیستل شوی وي او که غواړئ چې جدا جدا ورکړئ لکه څنګه چې مونږه پیډینګ کې ویلو دوه طرفو ته مثال ټاپ او باټم ته شل ورکو خو لیفت او رائټ ته سلويخت ورکو نو هغه مونږ کولای شو په دوه ویلیو کې ول ډیفاین کړو نو دوه لیکم سلويخت اوس به دغه سلويخ څه کوي دغه شل چې دی دا شل پکسل دا به ټاپ لپاره او باټم لپاره وي او دا سلويخ چې دی پکسل دا به موږ سره لیفت او رائټ لپاره وي کنټرول اس سیو او چې کله راشو ریفرش نو تاسو به ګورئ چې خي طرف نه او چپ طرف نه موږ سره سلويخ پکسل شو او باټم او ټاپ او باټم نه موږ سره 20 پکسل مارجن سره راغلی اوس دغه موږ سره یو دریم ویلیو موجودو هغه نه مخکې کچیرته موږ غواړو چې هر طرف ته جدا مارجن ورکو نو لکه څنګه چې موږ تیر کلاس کې ویلو هماغه څه ورکول شو فاصله ورکو ورته لیکم چې مثال لومړی خو موږ سره د ټاپ لپاره شو بیا موږ سره د رائټ لپاره اوس به باټم لپاره لیکو لکه څنګه چې کلاک وایز دی موږ سره نو زه ورته لیکم چې دا د موږ سره باټم نه موږ سره څوي 50 وي او لیفت نه موږ سره 80 پکسل کنټرول اس او چې کله راشو ریفرش نو تاسو ګورئ چې هماغه ډول به د موږ سره مارجن اخلي خو که چېرته غواړم زه دا سنټر تکړم نو ګورئ بای ډیفالت چې کله موږ یو دف اخلو هغه دف چې د دې صفحې ټولې ساحې ته ځان رسولی وي د دې له خاطره چې موږ په دې ښه پوه شو چې دا دف سنټر ته کیږي او کنه نو موږ دې ته یو ویډ ورکوو ویډ یعنی د دې به موږ هغه پراخوالی ورکو دا را روان کلاس کې مونږ وایو چې هډ څه دی او ویټ څه دی نو فل حال تاسو صرف د دې لپاره چې په مارجن پوه شئ په دې باندې ډیر غور مکوئ نو د دې لپاره کوم چې د دې مونږ سره ویډیو 500 پکسل کنټرول دلته ریلوډ مکلیک نو تاسو ګورئ چې اوس زموږ د هدف چې دا سنټر کې نه دی دا مونږ سره چپ لاس دی او که چېرته غواړم دا سنټر تکلم د هغه لپاره به څه کوم ټاپ
او باټم ته به زه هر رقم ویلیو ورکولی شم، خو لیفت او رایټ ته به زه اټو لګوم. نو زه دلته راځم مرجن لیکم. مرجن لیکل نور څه مثال دویم چې ټاپ نه هم موږ سره چې 10 پکسله وي، یعنی ټاپ او باټم نه 10 پکسله شو او لیفت او رایټ نه زه ورته اټو لګوم. اوس کنټرول اس سیو مې کړو چې کله راشو ریفرش نو تاسو ګورئ چې زموږ هغه کوم دیو هغه سنټر ته شو، برنه او لاندې نه دی 10 پکسله مرجن واخستو. او اوس راځو د نور ویلیو هم ورلاچو. مثال دا موږ سره ټاپ لپاره شو، دا موږ سره رایټ لپاره شو. راځو باټم لپاره، نو باټم لپاره زه ورته لیکم چې 20 پکسل او لیفت لخوا نه بیا هم ورته اټو لګو. نو بیا به هم زموږ بره به لس پکسل وي، باټم به 20 پکسل وي، خو لیفت او رایټ به موږ سره اټو وي چې زموږ دیف سنټر کې وي. نو تاسو ګورئ چې زموږ کوم مرجن هغه اپلای شو، زموږ کوم دیف چې دی هغه موږ سره سنټر ته شو. نو په دغه طریقه تاسو کولای شئ خپل دیف سنټر ته کړئ او کوم مرجن چې تاسو ورکول غواړئ هغه هم ورکړئ. خو بل موضوع موږ سره کچې ته زراشم دا دواړه ختم کړم، دا به زه ډیلیټ کړم، کنټرول اس سیو ریفرش. نو تاسو ګورئ دلته موږ سره مارجن مخکې نه موجود ده. که چیرته زه راشم غواړم دا ختم کړم لرې کړم نو د هغه لپاره به موږ چیک کوو، راځو سټایل ته او دلته وایي چې موږ سره هیچ 3 چې کوم ټیګ دی دا به راواخلي او د چې کوم مارجن دی موږ سره دا به ته 0 کړي. نو کنټرول اس سیو مې کوو، کله چې راشو ګوره ریفرش کړو نو د چې کوم هغه مارجن نو هغه موږ سره ختم شو. اوس تاسو کولای شئ په خپل ځای مارجن ورکړئ. مثال ورته وایم چې ټاپ لخوا نه دی موږ سره 10 پکسل وي او باټم لخوا نه دی موږ سره 50 پکسل وي. و بخیر د خو رایټ لخوا نه شو، رایټ لخوا نه موږ سره نوي 0 دی، کله چې 0 لیکه نو پکسل ور سره ملیکه. باټم لخوا نه کوي لیکه هم پروا نه کوي، خو چې هم نه لیکه څه مسله ناراضي. نو باټم لخوا نه به موږ سره 30 پکسل شي او لیفت لخوا نه به هم موږ سره 10 پکسل شي. نو کنټرول اس سیو راشو ریفرش. نو تاسو ګورئ چې اوس زموږ په زړه هغه کوم مرجن هغه موږ ورته ورکړو. په دغه ډول تاسو کولای شئ له مرجن څخه کار واخلئ. خدای دې وکړي چې په درس پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ ماته کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.